سمرد ښکلی ګلورین جانان می د مدینې ګل رنګ حسین جانان. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ایزان ستاسو په مخ کې مې د قرآن عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کړي. الله فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس. شپې ورځې د خلکو په مابینځ کې الله فرمایي پله اړوم را اړوم. پرون روزه، نن اختر. پرون خوراک کول حرام، نن نه خوراک کول یعنی روزه نیول حرام. وتلک الایام نداولها. الله فرمایي دا شپې ورځې داسې پله اړوم را اړوم، کله تور کله سپین، کله خندا کله ژړا، کله خپل کله پردی، کله ژوند کله مرګ. بس دا ټولې خبرې الله رب العزت په خپل قدرت باندې دا زموږ ته په ژوند کې په ما او تا باندې ویني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث ته ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا. هر قوم خپل اختر لري. د مسلمانانو اختر دا ورځ ده. دویم اختر لوی اختر دی. په اسلام کې د دې دوه اخترو څخه علاوه بیا تصور د اختر نشته. اکه زه مناوم اکه ته مناوې، کې زه جوړوم کې ته جوړې. په اسلام کې د دې تصور چې دی هغه نشته. ایزانو خبرې خو بیخي ډېرې دي، وخت لږ دی او بیا زموږ ته تقریبا موډوم دا نه چې یاره خبرې ډېرې واورو. بس د لمانځه زموږ ډېره جلدي هم وي او ضروري هم دی، لازمي هم. اوله خبره خو عزیزانو د جهاز د تیارې ده. څونه غمګینه خبره ده عزیزانو، څونه د زړه د درد خبره ده، د زړه د درد. بس دا هغه چاته معلومیږي د چا په کور کې نن هغه بابا نسته یا ورور نسته یا زوی نسته. 11 خالي زنانې پکې وفات شولې، شهیدانې شولې. او د خدای نظام ته وګوره، الله به ما او تا پر دې منو. یو سړی په خپل کور کې بیده و هغه مړ سو، یو سړی په تیاره کې ناست و هغه ژوندی پاته سو. مسعود زبیر د دې ځایه څه د الله لویي، د الله قدرت، د الله رب العزت عظمت، د الله رب العزت هغه عظیم حکمت د دې ځایه څه معلومیږي. که مرګ وای ټوله به مړه سوي وای، که نه یې دوه کسان ولې پکې بچاویږي؟ دا نه د پایلټ کار ولو، نه د جهاز کار و، نه د علاقې کار و. دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی. نو لکه څنګه چې دا دوه ژوندي بچاو پاته سو، الله پرېښول، چې دا څوک وفات سو دا هم الله وکړو. پر دې خبره باندې به زما او ستا ایمان وي. په آخر کې دا ټولو شهیدانو ته دعا کوو. او بیا نور علاقه کې خو زموږ د مسجد د جنازې کټ ولاکه فارغه کېږي. عجبه خبره. شالداره کې دوه ځوانان دورانیان یو عزت د قیامت بند کې دا جنگ. بغیر د جنگ موږ ګرځه بل شي نه پیژنو، نه مې لیدلی دی، نه مې اورېدلی دی، او نه په موږ کې بل شی دی مشهوره دی. الله طالبانو ته بریم ورکړي او خدای پاک دې توفیق بیا د جنگ نور. الله دې و ملي ته او اشرف غني ته توفیق د جنگ نور کوي. الله دې روغ راولي، جوړ راولي، صلح راولي. په دواړو دې الله رب العزت توفیق ورکړي چې هغه پردی، هغه غل، هغه دشمن، هغه کافر د خپل وطن پسې واخلي. هر چا ته خپل کور ښه خوند ورکوي. ښایسته دیوالونه، ښایسته پانوسونه، ښایسته پنکې، ښایسته دروازې. دا رقم د وطن په حواله هم دغه خبره ده عزیزانو. الله دې په افغانستان کې داسې خوشحالي راولي چې په ګر پاکستان کې بیا یو افغانۍ موږ نه ووینو. لاړ شي خپل وطن لره. دلته د پیغور خدان الخلیل کلی، سبحان الله، چې لږ خاشه داسې فیسبوک خو تی لرئ خو پر بله لاره باندې دا ووینې بیا به الله مو پیژنې، رسول به مو پیژنې. او د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې فتنې ډېرې سي، ستاسو د ایمان بچاو چې دی هغه شام دی، شام لره په شام کې تاسو بچاوېدلی سي. بیا یو حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي، مولانا شفاعي تنوي صاحب لیکلی دي
زموږ د حشرګاه میدان نه دی، د عرفات نه دی عزیزانو، دا شام شریف دی. ما او تا به د خپل قبر پورته کېږو شام شریف لره به ځو، هلته به بیا د الله رب العزت خبرې، هلته د حشرګاه میدان دی، هلته سوال جواب دی. خیر دا څه ضروري خبرې دا مې کول خامخا غواړي. عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي صحابو سے پوښتنه وکړه چې یو سړی مزدوري وکړي د سهاره تر ماښامه، ماښام د ده سره څه کول پکار دي؟ صحابه ویل یا رسول الله نه په پوهېږو. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل ده ته به مزدوري ورکوي، مزدوري زما امت هم روزه ونسي او بیا روزه خلاصه سي، اوس به الله څه ورسره کوي؟ د دې مزدوري دا د الله به د دې ټولو مغفرت فرمایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله فرمایي زما دې په خپل جلال، زما دې په خپل عظمت، زما دې په خپل لویي سره قسم یې چې کم خلک چا روزې ونیولې د اختر لمانځه لره رالو، الله فرمایي د دې ګناهیو ما معاف کړلې، زه و دې ته معافي کوم او د دې ګناهیو په نیکي وربدلوم، د ده ګناه زه په نیکي وربدلوم. دا الله وعده کړې ده عزیزانو، الله وعده کړې ده. خیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام را روانو عزیزانو، یو ورځ اختر ورځ امام غزالی صاحب فرمایي چې ویې کتل یو کشنی، کشنیان ډېر دي، بازۍ دي، نارې دي، رشکش دی، یو کشنی سیټ ته ولاړ دی، پریشان ښکاري، چا سره تعلق نه ساتي او دلچسپي نه لري په دا مجلس کې. پیغمبر علیه السلام مبارک په ډېر عظیمه هستي ولا او ډېر د لوړ خیال د لوړ فکر مالک و. په د هلکانو کې فکر سو دا یو داسې زهیر ښکاري، ولې؟ نو بیا ورنږدې سو، بیا ورته ویلې لکه داسې پریشانه ښکاري، ولې؟ ویلې یا رسول الله ټولو کلي کشنیانو ښایسته ښایسته کالي اغوستي، زه نه لرم. ته ولې نه لرې؟ زه پلار نه لرم، زه پلار نه لرم. پیغمبر علیه السلام دا هلک یې در لاس ونیوی، بېرته کور ته رالی. عایشې صدیقې ته ویل عایشې دې ویل ها، ول دا هلک به ښه ښایسته که کالي لرې، که د سر تېل لرې، که لمبولی سي، که سترګې ورتورولی سي، که عطر ورلګولی سي، دا کار وکړه. بیا عایشې صدیقې د هغه کار چې دی هغه وکړئ چې ویې کوي. دا هلک راووتی چې پخوا په د هلکانو کې څونه زهیر ښکاره کېدی، د غومره د دې واره بیا خوشحاله مه ښکاره کېدی. پوښتنه وسوه دا اوس کومه معامله د خیر خو به دی، خیر خو به یې ویلې وله ته د خپل پلرو زامن یاست، زه پیغمبر علیه السلام خپل زوی کړلم، ما ته ویلې ته زما زوی یې، بس خوشحاله یم او زه خوشحاله. یعنې د دې خبرې څه اندازه ولګوو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ژوند خدا دې موږ په غوړانو کې فکر کې چې یاره دا به سرسایه درکې، دا به زکات درکې، که زکات و سرسایه نه وه اختری والله درکې. صحیح سلو زموږ دا فکر دی. د محمد رسول الله مبارک فکر دا و چې دا کشنی ولې زهیر دی، دا ولې پریشانه دی. زموږ د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دغه فرق رالی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه پاکه وه، صحابه پاک ولو، وخیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله د ټولو سره راضي ولو. زموږ په زمانه کې خباثت دی، منافقت دی، دو نمبري د چل دی عزیزانو، ځکه موږ ناکامه یو، صحابه کرام چې دی هغه کامیاب وو. اوس که ما او تا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاره خپله کړله، په خدای قسم ما او تا پیغمبر علیه السلام ته ورسېږو. که ما او تا د پیغمبر علیه السلام لاره لرې کړله، په خدای قسم که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه نمو نشان لا واورو. ابو بکر صدیق د پیغمبر علیه السلام لاره خپله کړله، الله رب العزت په روضه کې ځای ورکوي. په روضه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم سړی د کومې خاورې څه پیدا یې الله رب العزت هلته د ته قبر و دفن ورکوي. و د دې څه دا معلومه سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام علامه سیوطي صاحب فرمایي ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق د یوې خاورې څه پیدا و الله رب العزت یو ځای سره کمال چشتي کمال دا و چې ابو بکر صدیق دا خپل ژوند شاته وغورځوي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقصد وګڼي. حضرت عمر فاروق خپل خبرې شاته وغورځولې، پیغمبر علیه السلام مقصد وګڼي. ابو جهل خپل خبرې را مخکې کړي، پیغمبر علیه السلام شاته وغورځوي. نن 1400 کال خو د ابو جهل څه زیات کیږي، دا په جهنم کې دی، په اور کې سوځل کیږي بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بیا روایاتو کې راځي عزیزان، زما تی به وایي چې یاره مولوي صاحب ته اوس تا د کومې خوا راخیستی سات کوي مخکې د جاپان څخه چا میسج راواستو مولوي صاحب تا بل په بیان کې ویلي و دا چې یو کونډې د یتیم ده، زه تاله روپۍ در استوم، ته به خامخا د هغه ته ورسوې. نو ما ویلې ته به په 50,000 روپۍ جنت ته راولاړ شي او پیسو ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی.
نعوذ بالله نعوذ بالله استغفر الله استغفر الله. دا پیسې که زه په خپل عیال وخورم یا په بچانو یا په ځان، دا زما د جهنم سبب ګرځي. زه په دا خبرو جهنم له راځم. والله یو سړی په 50,000 روپۍ جنت ګټي او بل سړی په 50,000 جهنم ګټي. که ما دا کار وکړي جهنم ما وګټي او که تا وکړي تا وګټي، او که ما د یتیمو د کونډې سره دا لاره ویوړه ما جنت وګټي او که تا ویوړه تا جنت وګټي. ته په دا خبرو خبر یاست؟ روایتو کې راځي داود علیه السلام د الله څخه پوښتنه وکړه. مصنف ابن ابي شيبه غالبا روایت نقل کړی. یا الله ته چیرې پیدا کېږي؟ یا الله ته چیرې پیدا کېږي؟ چیرې یې؟ په بیت الله شریف کې یې، په بیت المقدس کې یې، په مسجد کې یې، چیرې ځای راوړه یا الله؟ الله ورته وفرمایل. ابو نعیم اصفهاني روایت نقل کړی. الله ورته وفرمایل زه په ماتو زړو کې یم، په ماتو زړو کې. د چا چې زړه مات و زه هلته یم. د کونډې زړه مات، د یتیم زړه مات، د چا ورور په دا خبرو کې ولاړی، په جهاز کې ولاړی، د هغه زړه مات، او د هغه د زوی زړه مات، د هغه د بابا زړه مات، د هغه د خور زړه مات. دغه لره بیا ورشو تا یو لاس په پورته کړي، دعا خو راته وکړه. د دې دعا بیا الله نه ردوي، قطعا یې نه ردوي. الله په ماتو زړو کې دی. بیت الله شریف یې نه دی یاده کړی. په ماتو زړو کې مظلومان، بیچارهګان چې د ماښام ګوله یې نه درلوده، دا د هغو په زړو کې الله دی. بس هلته الله رب العزت پیدا کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، ترغیب و ترهیب حدیث ته نقل کړی دی چې کله دسترخوان وارسي، رقم دسترخوان یتیم ناست دی، یتیم د الله رسول فرمایي شیطان هلته نه کېږي. شیطان د جهنم ټیکهدار دی مشر دی مجرم دی، کوشش کوي چې موږ جهنم له ربوځي. نعوذ بالله. د الله رسول فرمایي شیطان پر هغه دسترخوان نه کښېني پر کوم دسترخوان چې یتیم ناست. ولې نه کښېني؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، علما فرمایي وای دا شیطان وایي زه چې پر دسترخوان کښېنم نو که چیرې د یو یتیم په یوه ګوله کې فکر او هغه ګوله ما جن پورته کړله، شیطان وایي الله به زما دواړې راخطا. شیطان وایي شیطان وایي الله به زما دواړې راخطا کړي. دا د شیطان دا عقیده ده، دا یې فکر دی. نو څه چې اوس یو سړی د یتیم مال خوري، د یو کونډې پر خاوند یې وفات شو، هغه سرکاري ملازم دی، اوس په دفتر کې هغه د یاران، هغه شخصي یاران ورسي، هغه کونډه ورسي چې یار از ما د خاوند یا روپۍ یا پنشن یا بل څونه ذلیله کې د یوه واره پر ځای باندې 10 واره راغواړي او په دې کې د خپل کمیشن یې شي. دا نو زموږ وایي مجبوري ده، دا زموږ مجبوري ده. تاسو بیا نه منئ. ما یو وخت مسجد لپاره یو چا فنډ رامنظور کړ، 10 لک روپۍ رامنظورې کړې. په 10 لک روپۍ کې زما خیال 4 لکه 10,000 روپۍ یې راکړې، ولا نور په کمیشنانو کې ولاړې. ډېر ستړی یم کړلم. نو بیا هغه چې کوم چا دا پیسې رامنظورې کړې هغه ما ته مولوي صاحب هغه سړی بیا به دې نه لیدلی. ما یا ما نه لیدلی، بس نو خلاصه شوله. ول کراچي لر روانو، موټر یې وجنګوئ، په موټر کې مړ شو. چې د چا سره موټر وجنګوئ هغه یې سکه د اکا زوی دواړه مړه سولې. اوس ته کراچي سره روان یې، څنګه سره پیښ شوه دواړه؟ په قصد مې دا کار وکړئ. بس توبه. که دا خبره نه وله په خدای قسم نه ده معلومه د محمد رسول الله دعا ده، که نه خنجرانو بیزوګیانو د سپیانو په شکل کې به وایي. شیطان د دسترخوان شیطان نه ده، شیطان دا د یتیم سره په ډوډۍ نه کېږي. او زما کوشش، نعوذ بالله استغفر الله، زموږ کوشش دا دی هله پلانی مړ سولو، بچیان یې کوچنیان دي، ته ونسه کاغذان یې جندلاسه که د کورو د دوکانو د مارکیټ، بیا به خبره سره کوو. ته وایه څه د دې یتیم پر سر الله رب العزت دی، الله او ستا ملګری شیطان دی. و د الله او د شیطان خبره چې مابین لر راله کوم یو کامیابه بولې، خو ته په خپل هغه سړی کامیابه بولې چې الله یې ملګری دی. بیا دې ولې دا چم وکړي؟ والله ما ته یو کونډې حال راواستول، مولوي صاحب ته دونه ډېرې خبرې کوې، دا زه خو کونډه یم، زما بچیان یتیمان دي، ته به ما پېژنې یا به م نه پېژنې، زما سره دومره ظلم کېږي، زه په خوله تا ته نه څه ویلی چې زما د خاوند ورونه زما سره کم ظلم کوي، زما نږدې قریبان زما سره کم ظلم کوي، زما خپل قریبان زما سره څونه ظلم کوي. مولوي صاحب ته خو پر دا باندې څو خبرې وکړه، موږ خو تباه او برباد شو. زما اسرار، زما عزت، زما ناموس، زما خاوند و، زما اسره د مابین ځه ولاړه. اوس خلک به ما ته په کم نظر باندې ګوري او تی په دا خبره یاست که یا؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ابراهیم علیه السلام ته اجازه نشته چې جنت ته راولاړ شي، موسی علیه السلام ته هم نشته، عیسی علیه السلام ته هم نشته، آدم علیه السلام ته هم نشته، نوح علیه السلام ته هم نشته. پیغمبر علیه السلام فرمایي در څو زه جنت ته نه یم ورغلی د جنت دروازه نه خلاصېږي. وایي زه ورغلم جنت،
چې ورم جنت دروازې ته ودرېد نو ښځه ولاړه چې ولیدله ښځه داسې پریشانه ښکاره کېدله دا لاسونه ماسونه ډېر تړاکي وو هغه چاودلي وو دا چهره یې هم داسې سره چاودلې وله ما ورته ویل خور یا زویه څوک یې څه کوې خیر دی زما د مخه جنت ته را روانه یې ول دې راته ویل یا رسول الله ستا د امت کونډه یم ما خاوند وفات شو ما خپل نفس کنټرول کوي ما د بچانو په خاطر باندې بیا بل واده نه وکوي زه هغه یم د الله رسول فرمایي ابراهیم علیه السلام ته اجازه نشته او دا کونډه زما د مخه جنت ابراهیم علیه السلام ته اجازه دا اندازه ولګوه دا زه تا ته طاقت در ښیم چې په دا کونډه کې الله رب العزت چې پر دې دونه لوی ازمایش راوستی و چې پاور ته ګوره او یتیم چې الله رب العزت د یتیم کې خالی د دو حال او د دو مقام ته ګوره د الله په دربار کې د الله د رسول په دربار کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کښنی بچی بوتي عائشه صدیقې ته وویلې شه تیل سر مر غوړ کا اتر ولګه سترګې ورتوري کدا بیا راوسته ځکه دا یتیم دی د زړه ماتي د مات زړه به ما او تا ورته سلی کوو دا به ته درک نه درکې دا خدا نه خسته که چاته به کور کې داسې یو یتیم ور پیدا سولو بیا تاسو ته اندازه درکې الته تا ته اندازه درکې زه د سرسایه خبرې تی به ډېرې اورېدلي سرسایه چې د سیده واجب عمل دی منم ډېر ښه منمه خو لیکن زه تا ته هغه خبره کوم سرسایه خو د نن ورځې 100 روپۍ د ورې خبره خلاصه ده زما او ستا د ټول ژوند مسله چې دغه دا د ظلم مه کوه ناجایزه مه کوه بد مه کوه مځکې مه قبضه کوه نکاسې مه راباسه پولې مه راباسه قطعا مه راباسه د الله رسول فرمایي که چا د چا 3 پیسې وخوړې که چا د چا 3 پیسې وخوړې مونږ شفاعي تنوي سم ملفوظات کې حدیث نقل کړی 3 پیسې څو دي 100 روپۍ خو در معلومېږي صحیح 3 پیسې الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به 900 قبول سوي لمنځونه د دې 3 پیسو په بدله کې لګاسي 900 قبول سوي لمنځونه اوس ما ستا په ژوند کې نه ده معلومه چې ول منځونه قبول سوي دي که ولس منځونه قبول سوي که یو لام نه دي قبول سوي دا د 3 پیسو په بدله کې الله د سړي 900 منځونه سبحان الله سړی ناستو هغه ماتون مولوي صاحب یا خو هغه دعوت والا وای 49 کور ته الله په لار کې منځونه وشان نو بیا خو منځونه ډیر دي پروا نه لري ما ورته ویل ما یو خو دې غلطه خبره وکړه یو دې د محمد رسول الله حدیث ما درته وای تا پر غفر ولا خبره ولیا والله کبر غفر دا 49 کور منځونه خو ډیره خبره ده مردونه غلاوی نه دي کړی ما ول پیغمبر علی السلام فرمای قبول سوي منځونه وڅ چم کوي دا خباثت څنګه په نظر کې پروت دی چې د پیغمبر علی السلام خبره ستا په عقل کمزوري ښکاراس ولا دلیل سره وای جواب سره وای په مخ یو خبره ورته یږي کله هغه خبره جواب خو ټیک ده کني پر مولوی صاحب ته خان دي دا خبره نه پیغمبر علی السلام له سره راتلی تاسو ځانته څه وای دا سر به کوژ نیول هر وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سر به کوژ نیول دا لاس کې ملاو الله رب العزت په مزغه کوش کې مولانا روم فرمای مزغه کوش بیا در مرګ پر مزغه سینه کړی الله فرمای ته ما د حبیب پر مخ سر کوش نیولې دی تاسو د اجازه چا درکړه الله رب العزت لا مخ سر به کوش نشي نه ما نه ما خاطر مکو د محمد رسول الله خبره چې درته وکړه داغه خاطر به خامخا کوي خامخا به کوي کنه بیا ایمان نه پاتې بیا روایت کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امام غزالی صاحب فرمایي حاج مولوی صاحب دنن راځه دنن وختي په ځای ولني ولې ونو ستنځه خو بیا دا غم دي دلته راځي استدا کوم امام غزالی صاحب رحمه الله حاج مولوی صاحب ته راځه هغه ځای راځه سیدانی حاضر شنو امام غزالی صاحب فرمایي حضرت عمر اور ورته ځستل څه نه بیا فلسفي څنګه یو امام غزالی صاحب فرمایي حضرت عمر فاروق د اختر ورځ خپل زوی چې ویل دی داسې کمزوري کالی اغوستې دي پینې پکې لګېدلې پینې بالکل سیریسي کالی اغوستې نو بابا چې دی حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ما حضرت عمر فاروق ته واپس راکوي ما شفاعي تنوي صاحب فرمایي و حضرت عمر فاروق ته مخ وزشات په بسیو ما په کپړو کې چې مار کو یوش پیوند لګېدلی واکښنه بچی دی داغم په کپړو کې پیوندونه لګېدلی دی حضرت عمر فاروق زړه پر وسو بیا ورته ویلې ول زوی زړه چې مات نه کې دی نه ته پریشان یې د جهان څنګه شایسته کالی دی
ښایستې خبرې دي. زه د امیرالمؤمنین زوی یم، یو شی نه لرم. ده ورته ویل یا بابا دا خبره نه ده، زړه به د هغه چا ماتېږي، زړه به د هغه چا خرابېږي چې چا الله ناراضه کړی دی، چا خپل بابا وعدې ناراضه کړي دي. الحمدلله ما الله هم نه دی ناراضه کړی، ما خپل بابا وعدې نه دي. ما زړه نه دی مات، زه ډېر خوشحاله یم الحمدلله، زه ډېر خوشحاله یم الحمدلله. حضرت عمر فاروق الحمدلله یا الله چې تاسو ما په کور کې هم داسې نفر راته پیدا کړي، داسې بچیان دې را پیدا کړي دي، د هغو فکر په الله کې دی، په الله کې، او فکر یې په خپل بابا وادي کې دی. هېڅ پروا نه لري، بابا هېڅ پروا نه لري. میشرو ښه خبره ده. حضرت علي کرم الله وجهه ناست، امام غزالي صاحب فرمایي اختر ورځ ده، څه وچه ډوډۍ ورته پرته ده، دا خوري. یو سړی چې ردي بیا ورته حضرت اختر ورځ وګوره، ستا وچه ډوډۍ وګوره. ده ورته ویلې ولې نو بده خبره ده، بده خبره ده. چا چې نافرماني نه وکړه په کومه ورځ دا د اختر دی، او چا چې په کومه ورځ نافرماني وکړه دا یې اختر نه دی. زما نن هم اختر دی، سبا هم اختر دی، بل سبا هم اختر دی. الحمدلله تر څو زه الله راضي ساتم زما هره ورځ اختر دی. که ما الله ناراضه کړي د اختر ورځ هم اختر نه دی. مقصد حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې زما مقصد د الله رضا ده، زما هره ورځ چې دی هغه اختر دی. نن ورځ به ما او تا حساب ورته لګونه، او سبحان الله، او ما او تا چې څونه نافرماني کوو، ما او تا چې څونه بېلارۍ کوو، خاص کر د فیسبوک د لارې راواخ، خاص کر په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د دروغو خبره شیر سوې، بیا پر مخ شیروه. دا کفریات دي، کفریات. ته په ما پورې دروغ ووایه، والله که دې معاف کړم، زه پر تا وایم که تا زه معاف کړم. او محمد رسول الله خو عظیمه هستي ده، منزه دی له ګناه او له دروغو، نعوذ بالله منزه دی. ته ولې راولاړ شې بیا دروغ ورباندې تړې؟ نو بیا ستا دروغ ورباندې وته د قیامت پر ورځ محمد رسول الله دربار ته څنګه ورځې؟ جواب یې لرې که جواب لرې پر دواړو سترګو کنی دا خبره پرېږده، دا خبره پر دغه ځای پرېږده. بیا روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا د اختر ورځ چې راشي ابلیس داسې چیغې وایي، داسې چیغې وایي چې ټول بچیان پر راټول شي چې بابا خیر خیر خیر، څه پېښه ده، څه پېښه ده. دی ورته وایي ما ډېرې خوارۍ وکښې، ما ډېر محنت وکړ د محمد رسول الله پر امت باندې، خو الله رب العزت نن راسه وبخښل. نن د اختر ورځ ولا الله وبخښه، الله وبخښه. ډېر مې طبیعت خراب دی، زما محنت ضایع شو. نو بچیان ورته وایي زموږ دپاره زموږ لایق څه خدمت، څه هدایات، څه نصیحت. وایي داسې وکئ ولاړ دا کوم خلکو چې اختر مناوي اوس یا اختر دی ورسئ په خواهشاتو اختر، نفسانی خواهشاتو اختر، په میلو اختر، په ډولو اختر، په موزیک اختر کوي، په موزیک. او تی په دې خبره دا موزیک ګناه لري که نه لري؟ د الله رسول فرمایي موزیک اورېدل دا ګناه ده. فکس خوند ورباندې اخیستل دا څه دی؟ دا ګناه، دا منافقت دی، منافقت مشکات صحیح حدیث کې. او سر ورباندې سوړول دا کفر دی. موزیک اورېدل دا ګناه، خوند ورباندې اخیستل دا منافقت. او څه چې کله ورته سوري نه ډېر ارمانجن دی چې ورته سوري، دا د الله رسول فرمایي دا کفر دی، کفر. اته ورته څونه ډېر یاران چې هغو غزل او موزیک چې دی هغه شیر کړی د الله په دربار کې. ګوره که تا ښه خبره شیر کړله دا صدقه جاریه ده، که تا بده خبره شیر کړ دا عذاب جاریه ده. ته پر منځه ولاړ یې، ستا فرشته چې کومه ده هغه دا ګناه لیکي. اوس که ته وایې یاره مولوي صاحب په ما فساد څه ودي وکړم څه؟ په حق په سچه توبه وباسه. که دې په وس افراد هغه شی د هغه فیسبوک او د آی ډي څخه ډیلیټ کړه، که نه یې د الله څخه معافي وغواړه، پر هغه یې مو وغواړه، انشاءالله الله به دې معاف کړي. الله دې معافوي که ته غږ وکړې، او که ته د الله په دربار کې معافي نه غواړې، الله فرمایي صحیح خبره، هېڅ پروا نه لري. ما جهنم پیدا کړی دی دغه دپاره، ما جهنم پیدا کړی دی دغه دپاره. سبحان الله. دا وهب بن منبه فرمایي چې شیطان د اختر پر ورځ باندې ډېر ژاړي او ډېرې چیغې وایي او ډېر وجه دا ده وایي یاره زما محنت ټوله ضایع شوه، زما محنت یې ضایع. بیا خبره دا د عزیزانو زموږ اوس خو د موبایل زمانه شوه، د تصویرو زمانه شوه. ته په ځان نه یې خبر، ستا تصویر په نیم سیکنډ تر واشنګټنه پورې ورسېږي. زموږ ته رواجونه ډېر غلط رواجونه مې دا رواجونه دي، دا د اکا زوی دی، دا د ماما زوی دی، دا پلانی دی، دا پلانی دی، دا پلانی دی. بس ما په کور کې دا زما دی، دا زما کلاس پیلو دی، دا موږ چیني سره رالوی سوي یو، دا ما دی په یوه ګلۍ کې. په هېڅ صورت
محمد رسول الله ته اجازه نه و چې دا همسایګانو کور له ورغلی تا ته څنګه اجازه میلاو شوه اوس دې زمانه ده عزیزانو ما خیال یو څه دي وخت خبره وه چې د هغې تصویر مسویر شیر سوی و یا چا اخیستی ولو یعنې پوښتنه یې دا کوله چې زه خودکشي کولی شم که یا یوه نجلۍ پاکدامن نجلۍ ده او ته راولاړې ته دا چل کوې او هغه دا پوښتنه کوي چې زه خپله خودکشي کولی شم که نه زما دا بېعزتي نه ده خوښه چې دا بېعزتي دا خو زما د خور هم کېدلی شي ستا هم کې زما د ښځې زما د لور ستا هم کېدلی شي ما تا په کور کې ورو ټولو ته مې موبایلان ورکړي دي کیمرې مې آن کړي دي هر یوه ته اجازه ده هر یوه ته اجازه ده نو بیا به چیش راځي چې سبا خپله لور ولې چې سبا د بل زوی ولې او نو خالي پر د خپله لور کنټرول ولګوه د باندې مه پرېږده اوښانو ته مه پرېږده پارک ته مه پرېږده څنګکورو ته مه پرېږده کې بیا یې د ورورو د خورو چا طرف خپله نګراني کې بوزه بېرته یې راوله سبا پرېږدی وژنې را ولاړ څه نن دغه چم وکړه ولې پریشاني جوړه خاص کر بیا لاس میلاوېده خو عزیزانو په اسلام کې یو خور ده مور ده کوروالا ده لور ده انا ده خاله ده او مطلب میرم را واخله امام را واخله د دې سره لاس میلاوېدل او بیا که چیرې په یو سړي کې هغه شیطاني خبرې ډېرې ولې بیا د خپلې خاله سره هم لاس نشي میلاولی چې د مور پر ځای خواش خو ګر سره پرېږده چې د خواش سره لاس میلاو کړي او د خواش دا لږ خشه د په لاس کې څه حرارت راغلی لږ خشه د خپل کور والا تر قیامته پر طلاقه شو بیا نور خبرې نه کېچلېږي دا زده کړئ دا خبرې دا زموږ د معاشرې خبرې درته کوم چې زه به تا ته داسې سړی یم در وښیم چې هغه وایي مولوي صاحب زه په دا ګناه کې مبتلا شوی یم د خپلې خواښه داسې نه چې ما لاس ورسره میلاو کړی دی لاره څه ده دا د خپلې معاشرې دا د بار د میسجانو خبرې نه درته کوم نو چې ما ورته احتیاط نه کوو که ما ورته احتیاط نه کوئ دروازه مې خلاصه ولاړه او سهار به خامخا موټرسایکل خلاصوو که ما ورته احتیاط نه کوئ قرار به زما او ستا ایمان له ما ورته وتلی او ما ورته په شي باندې خبر نه ولې نو لهذا ما او تا به تر وخت مخکې را ولاړ شو بند به وتړو چې ومې تړی نه به بیا و بل چا ته بېعزتي رسېږي نه به زما او ستا و لور و خور ته بېعزتي رسېږي نه به په خپله پریشانه کېږي یو سړي پر ځان باندې نفاق په دې حواله وکړي چې زما لور د بل چا سره میلاو ده ما وس نه رسېږي چې سړی دې څه وکړو ما دا اوس کې میسج دا ټولو چې کېږي چې داسې خبره ده زه دا خپله لور ده چې مې خور ده دا هم وژنم هغه سړی هم وژنم د دوه کسانو اجازه راکړه دا وژنم و جنګ پر چی شته خبره چی شپېرشه سوله ما ورته وویل زه به تا ته یوه خبره وکړم تو خدای ته ووایه دا پر کوم شي چې ته دی وژنې تا په خپل ژوند کې دا کار نه دی کړی نه کړی به مې خامخا نه کړی بیا ته بل ولوژنې د الله رسول فرمایي چې په خپله کم کار کوې بل چا ته مه وایه چې دا کار مه خپله شراب څښې بل ته مه وایه چې شراب ولې څښې ځکه ستا خبره اثر نه لري اثر خپله لڅې بل ته ورته ولې لڅې صحیح سلو نو لهذا راسه به ټکله راسه زما میلمه یې پر دواړو سترګو 100 روپۍ به لا زیاتې خرڅې کړم خو لیکن دا د کور دنده پرېږده خاص کر د موبایلانو خبره ده خپلې کوروالا ته م ووایه بچیانو ته م ووایه لوڼو ته م ووایه ورته زویه خیال کوه بېعزتي به کور ته نه راولي او بیا دا دی زمانه ده د القرآن خو در معلومېږي دا فلمان ګوري ډرامې ګوري دا خبرې ټولې ور زده کړي دي دا یې پرېکټس ور ښوولی د ارتغال ډرامه کې چی شته ولې ستا مقصد یې خلافت عثمانیه دی خلافت عثمانیه هغه نجلۍ چې کومه یوه ده هغه اوس پاکستان ور درځمه څونه خلکو زه 14 کروړو کسانو کتلې ډرامه ده هغه را روانه ده او ته چې بیا دا نور تصویرونه ووینې ته چې د ګر جهان هغه بېکاره نجلۍ دغه ده او هلته ځان و تا ته را بیایې بس ریس کاره کړی دی دا پرېکټس دی عزیزان پرېکټس دی د بل و لور ته د بل و خور ته د بل و ښځې ته به څنګه انداز باندې څنګه جال به جوړوې صحیح سلو که دا خبرې ما او تا په خپل غور و فکر کې نه ساتلې ډېر به وژاړو او بیا ژړا ما او تا ته پیدا هم نه کوي هغه ژړا بیا روایتو کې راځي امام غزالی صاحب لیکلي که سړی را ولاړ شو سبحان الله وبحمده د ورځې 300 واره وایي د اختر په ورځ وایي 300 واره وایي سبحان الله وبحمده بیا په ټولو مؤمنانو پسې وبخښي الله رب العزت د هر مؤمن قبر لره زر نور ورسوي یعنې داسې فرض کله که یو کمره د تورې تیاره ده زر څراغونه الله رب العزت ورسوي او چې بیا کله دا سړی مړ شو الله رب العزت د قبر هم دغه رقم د نور ډکوي نور نو بیا یو د رڼا په شکل کې دی یو د انواراتو د رحمت په شکل کې دی چې هر شی و ما او تا ته راورسېدی زما او ستا په دې کې ګټه ده زما او ستا په دې کې فایده ده بیا روایتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک بیبي عایشه صدیقه وایي د اختر په شپه باندې به موږ ټولو بیبیګانو لاسونه سره کول د اختر په شپه بیبیګانو به ټولو لاسونه سره کول څه خبره ده دا وخت د خوشحالۍ خبره ده چې الله تا ته څونه وس درکړی دی هغه وس ټول استعمال کړه
ټول شایسته کالي، شایسته پټو، شایسته موټر، شایسته ګړۍ، مګر ها د یوې خبره دا ده چې بل چاته په کم نظر نه ګوري. که تا بل چاته په کم نظر کتي د خپل ستا حلاله ګړۍ حرام، ستا حلال کالي حرام دي. که بل چاته په کم نظر کتل دا به نه وایي چې زه ډېر غټ یم. نه دا خبره به نه کوي. الحمدلله پیغمبر اسلام په مجلس کې سړی نه پښتنه جنې وکړه ډېر سره حاله سره خراب او کپړې مپړې ورته شی مې لري په کور کې ولور مې لرم وشان لرم غویان لرم پلانې ول بیا دې ولې ځان داسې کړی لکه فقر درکم که څنګه خبره د مجلس کې ولاړ کې ته بس ما د مجلس ولاړ. الله رسول فرمایي الله ته هغه بنده ډېر خوند ورکوي چې الله ورکړی ده د پر ځان ښکاره کړی. یعنې دا خو شکایت دی چې الله در کړی د خلکو ته وایي چې الله ما ته نه ده راکړی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه جبرائیل امین علیه السلام رالی ول یا رسول الله ابو بکر صدیق څنګه ول خیر ابو بکر صدیق خو جوړ روغ دی هغه وینه مې ول یا نه جوړه دی پیغمبر اسلام ولکه نه په خبر نو څنګه. جبرائیل امین علیه السلام لاړ ابو بکر صدیق راوښول ابو بکر شو خو به ول ورشم ول جبرائیل امین علیه السلام رالی ول دی نه جوړه دی خیر خو به څه نه جوړه ده ول یا رسول الله غاښ می څه خوږیږي ول راغ ول نه کوي ول یا رسول الله د الله شکایت څنګه درته وکړم چې الله زنه جوړ کړی الله زنه جوړ کړی او داغه معنا ده چې الله ما سره دا کړی پروا نه لري به دردونه دي تیر به کوم الله به ما جوړ او زما واستره بیا بسری او ځوان وي پټې داش پر سر لګول څو عمر دی اول شپږ کال دی که 25 کال دی ول پر سر پټې ول لګول ول درد دی سر می درد دی ول سبحان الله غاښونه دي د الله په نعمتو باندې وسولېدل. صحیح سره درنه نورځ تا پر خپل تندې باندې شکر پټې نه ولګوله چې الله زما سره دونه احسان کړی. نن دی خالی پر سر درد سو پټې دی ولګو ګر جهان خبره چې الله زما سره دا کوي. شکایت د الله نه دی جه. پیغمبر اسلام فرمایي چې کله سړی بیمار شي بیا الله رب العزت ملائکه راوستي وي ته ورسه وګوره دا سړی مریض دی دی څه وایي کده ول الحمدلله شکر دی بس الله لري حمد دی بس ټیک سید څه بیمار يم پروا نه لري او کده ول دا سینا جوړم دا سیم هغه څه الله وي الله ملائکه ته ورته دا غال بندر باندې ودروم او تا چې کوم نه کوي غوښتنه نه کوي نه درکو الله شکایت هم نه دی. پیغمبر سم دا سړی ولاړ کړي مجلس سره ولته اجازه نشته ورته الله د صدر کړي د غش کارا کا هاي سړی الله والا دی حسن بصری دی جنید بغدادي دی هغه بیا هغه یار زما ست تکبر ولوي کیږي ز صفا کالی نه یعنی غټ شایسته کالی نه غوندم کني شمایل ترمذی والا جبه خبر را نه کړی دی پیغمبر علی السلام مبارک موږ یو خواهش مند ویلې دي زه بل خو خبره در ورشم پیغمبر سره جوړه کالی پاس چې پاس څه دی باندې ورکې وای شو ثانیه وای لا جوړه چې وخت وای شو دا خبره ده. بیا بل دا چې ورځ عمر باندې رااله بي عائشه صدیقه وای ما او پیغمبر علی السلام څلويش په وجره کې په توره تیار کې ناس په چراغ کې تیر دا چې ورځ عمر رااله بي عائشه صدیقه وای بیا دا چې ورځ عمر رااله په نیوي ورځ باندې په درې میاشتې و میاشت را وخته بل را وخته لا زموږ په کور کې موږ ور نه دی بل کړی ول نو بیا گزاره ول بس کجوري او په په دې گزاره سره دا واخ عمر رااله اوس کوله کوټه دی او کنه ولې بیا به د دروغ کالی نه غونډه د الله رسول پر د دروغ کالی دادی بل چا په خیرات کې کالی دار کو تازان داسې ښکارا کړی دي چې دا کالی زما خپل دي دا چم به کوي نه. صحیح سلو نو خبره دا د عزیزانو چې اختر دی او ساده تیریږي یا تیر سلو که هم درته لري د کل سره د یتیم سره د بیا بس سره د یو معصوم سره دا وکړي که الله غواړي رسول غواړي کنه دا مکه و چې یار زم د پلانې کړنه نه دا اول اختر دی د مړي د چا پلار مړ د چا مور مړ د چا ورور مړ دا دنده به پرېږدي دا دنده به ګر سره پرېږدي دا مه کوئ دا رسم دی دا رواج دی او دا حرام دی حرام او ستا فکر دا دی چې زه د ثواب کار کوم ستا فکر دا دی چې زه د ثواب کار کوم هغه حرام کار سلو. بله خبره دا درته کوم عزیزانو د کرونا مسله خو موږ پښتانه خلک یو د عقل د خوا څه موټی یو موږ دا خبرې نه زړه ته اچوو نه منو خدا خبره یقیني ده عاجزه هسپتال را ورسه هسپتال کې به تاسو ډاکټر معلوم څو کسان پراته دي ورسه وګوره څو کسان لاړو زموږ د ملګری ستا چې پلار ورور څوک کرونا سولو بیا هغه هسپتال والا سو بیا جنازه نه دی لیدل. صحیح سولو ولی احتیاط نه کوو احتیاط د ماسک لګول ضروري خبر د حکومت خیال نه ساده چې حکومت لپاره یاره زه ما حکومت پر وز ما څه خوشاله شي حکومت که خوشاله وکړه کنه خوشاله ولو هغه سره مشکار نه دي دا احتیاط د الله رسول. مفتی شفیع صاحب فرمایي رحمه الله ورځ دیوال کوژ پیغمبر سم تیرې دی دا دیوال دا کاغذ په منډه تیر صحابي پښتنه وکول یا رسول الله تم د مرګ بیریږي
ولیا یا زه د مرګ نه بیریږم خبره دا ده زه نه یم په خبر چې الله زما مرګ د دې دیواله لاندې لیکلی دی که بل دی چې دلته نه و لیکلی نو زه څنګه د دیواله لاندې سم دا خودکشي او دا بل انا بشر مثلکم د الله رسول فرمایي زه ستاسې کم انسان یم زه به احتیاط کوم دا چې زمانه وه پیغمبر صلی خپل باډیګاټان درلودو دی به بیدو صحابه کرام به ولاړ ولو دا زستا احتیاط لاسونه هر ساعت کوي په صابونه پرنځل کم سړی چې ډېر د چا سره تعلق لري لاس ملاوېده ډېر لري ماسک ډېر ضروري دی او بیا خو نو یو شي کې بیا زما سر نه خلاصېږي په موټر کې شا سیټ کې 4 کسان سره ناست او چې بیا چیرې د جومات ځای سي لمانځه ځای سي 15 فوټه فاصله په مابینځ کې پرېږدي د دې ځای تر کراچۍ په موټر کې شاته ناست وي نه کرونا کېدلی چې لمانځه له رالې زور د لمانځه ووتئ ولې دا ناجایزه کومه ټیکسلو بیا بله خبره دا ده دا دی د بدبختي زمانه د عاجزانو که تا د چا سره لاس میلاو کړي هغه زکام څه هغه ناجوړه څه هغه دا د ده د لاسه د دې خبرې څه ځان بچاو که چې دا د ده د لاسه زه به هم دا کوشش کوم ته هم دا کوشش کوه خیر عاجزانو دعا کوو چې الله رب العزت تیارې څه شهیدان د هغو مغفرت وفرمایي الله یې درجې بلندې کړي او بچیان یې پاته سو یا الله د هغو سهارت ته په خپله جوړ شي د هغو کونډې د هغه رقم خوندې بابا دی یا الله د هغو سهارت ته خپل یا الله رب العزت د هغو کور لره دومره خوشحالي ورولې چې لکه دا اوس چې اختر دی در دې 100 ګونه زیاتې خوشحالي د دې کورو لره ورولې یا الله دې ته اطمینان او سکون ونصیب کړي کوم څوک په کرونا کې وفات شوي دي یا الله د هغو شهادتونه قبول کړي یا څوک دغسې د جهاد په حواله باندې شهیدان شوي دي یا الله د هغو شهادتونه قبول کړي څوک بیماران دي څوک زخمیان دي څوک پریشان دي یا الله زخمیان بیماران پریشانی ټولې ده پکه یا الله رب العزت عافیت سلیکي خاص کر په کیوبا کې ده یا الله رب العزت په خپل خاطر د بیبي امینه د پاک دامنۍ په خاطر یا الله رایلک مر شرمنده یوز مر سترګې ومځکې یا الله کوم څوک چې د الله په خاطر خپل سرونه قربانوي هغه کشمیر دی هغه افغانستان دی هغه د افغانستان په حواله د امریکایانو سره خبره مې ډېره خوښه ده ډېر خوند راکوي دا هغه شام شریف دی که یمن دی که فلسطین دی الله دې د مسلمانانو نصرت وفرمایي الله دې د خپلو مؤمنانو نصرت وفرمایي څوک بیماران دي څوک په جیلو کې دي الله دې ټول رایله کړي څوک قرضداران دي څوک بېروزګاره دي الله دې بېروزګاري دا ختم کړي جنې الله رب العزت هغه بیماري دا جنې ختم کړي نور څه پریشانۍ تکلیفونه زموږ پر وطن خاص کر زموږ په وطن کې څونه پریشانۍ دي عزیزانو الله دا پریشانۍ دا پکې الله دې زموږ ته ویل او دې قبول منظور وګرځي د لمانځه اسانه طریقه به ورشم درته ورځوم یې نه 2 رکعاته د کښینې اختر واجب په دې امام چې سره د شکر الله اکبر الله اکبر بس د دې خو نیت ډېر ګران دی چیز دی 2 رکعاته واجب د کښینې اختر په دې امام چې سره د شکر الله اکبر نیت چې وتړئ لاسونه په نامه ونه سبحانك اللهم زوم وایم ته هم وایم بیا د سبحانك اللهم ورسته 3 واره الله اکبر غوږونه ګوتې ونیسئ لاسو یلک 3 واره الله اکبر الله اکبر بیا قرات ویل کېږي بیا رکوع سجده بیا چې راپورته بیا قرات ویل کېږي د 2م رکعت د رکوع څخه مخکې 3 تکبیرونه وایم لاسونه غوږونه ویسي بیرته علاقه 3م تکبیر باندې بیا رکوع لرو به داخل مونږ دغه بعد بیا خطبه ده خیر عزیزان الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې د اختر زموږ ته بختور کړي الله دې خوشاله سپونه برابر